سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار په مرکز کې پوهنې ریاست ته نږدې 3 ځانمرګي بریدګر چې غوښتلي یا ریاست ته ننوځي وژل شوي او یو بل یې د خپلو چاودونکو توکو پر چاودنې بریالی شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 10 بجې رامنځته شوې او پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا له پیښې وروسته په سیمه کې یو موټر بم هم د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف او شنډ شوی دی. د چین ولسمشر په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند ملاتړ وکړ او دا چې طالبانو د دغه اوربند هرکلی کړی دی د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر بللی دی. شي جینګ پینګ تېره ورځ له خپل افغان سیال سره په کتنه کې همداراز وویل موږ باید هڅې وکړو چې دوه اړخیزې اړیکې مو لا پیاوړې شي او دا د بیجینګ لپاره یو اساسي اصل دی چې له افغانستان سره همکاري پراخه کړو څو په دغه هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. په دې کتنه کې چې د شانګهای غونډې په څنډه کې ترسره شوه ولسمشر غني هم په ډاګه کړه چې موږ د سولې هدف ته نږدې یو خو د ملګرو هیوادونو همکاري به دغه هدف موږ ته لا پسې نږدې کړي. 15 کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني وایي دغه کسان د روانې اونۍ په اوږدو کې د وسلوالو غلاو، قتل، جنسي تیریو او د ناقانونه وسلو د لیږد په تور نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې به ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. در اثر سعی و تلاش پلیس ولایت قندوز 15 نفر مظنونین با جرایم مختلف عبارت از قتل، سرقت، مجروحیت و 4 نفر مسلح غیر مسئول دستگیر شدند. فعلا بررسی و تحقیقات جریان دارد. د پروان ولایت د شینواري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دیني عالم د وژل کېدو په غبرګون کې تېره ورځ لاریون وکړ. دوی وایي 2 شپې مخکې نامعلومو وسلوالو یو دیني عالم چې مولوي عبدالرحیم نومېده په ډزو سره وژلی او تر هغې وروسته په تېښته بریالي شوي دي. دوی له حکومته غواړي چې د غوربند په دره کې د زنځیرهیي او مخیزو وژنو مخه ونیسي، ګنې پرته له دې به خپلو لاریونونو ته همداراز دوام ورکړي. له دې سره سم د شینواري ولسوالۍ امنیه قمندان ژمنه کوي چې د دغې پیښې عاملین به تر نیونې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. ولسمشر غني په چین هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدې. دغو سوداګرو د کراچۍ او عباس بندرونو پر ځای د بدیلو او ارزانه لارو د موندلو او د کابل او بیجینګ ترمنځ د پیسو پر لیږد د ستونزو د حل غوښتنه وکړه او د منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې د پنبې او میوو د صادراتو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه هم وکړه. ولسمشر د یادو ستونزو له اورېدو وروسته سپارښتنه وکړه چې له کراچۍ او عباس بندرونو سربیره د حیرتان، عقینې او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارو هم ګټه اخیستلی شي. ښاغلي غني همداراز له دغو سوداګرو وغوښتل چې په چین کې د افغانستان هغه توکي معلوم کړي چې د نورو هیوادونو په نامه دغه هیواد ته راځي او تر هغې وروسته دوی کولی شي یا توکي نیغ په نیغه له افغانستانه چین ته وارد کړي. او د دولت 4 وسلوال مخالفین په ننګرهار کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو په عملیاتو کې ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په زاویې سیمه کې ترسره شوي د هرې ډلې یو شمېر وسلې او نور مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې لړ کې د سیمې اوسیدونکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.